د نومیالې شاعرې ادیبې او جرنالست سارا خان تالیف ادبي جرنیل اقبال حسین افکار شخصیت فن او ادبي خدمات کتاب باندې د لوی پښتون دانشور شیخ شوکت حیات خان تاثرات تاسو سره شریک سارا بی بی السلام علیکم. سارا بی بی کتاب راته ملو شو، یقینو کا ډیر خوشاله شو. ډیر دواګانې د الله په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې قلم کې نورم طاقت واچوا، نورم فراختیا راولا، په ذهن کې نور جوړتیا الله راولا. الله دې د علم په میدانونو کې ادبي چرنې لکه او یې به که خیری، ځکه چې دا کتاب ډیر زړه کار دی او بیا دا خو مشکل را ټولول نو دا څومره لوی مجاهده، دا دومره لوی زیار چې تا الله د دې توفیق درکو، نو په دې باندې ډیره مبارک شه، ډیره مبارک شه او ډیره چې کوم دی نو الله ته او ستا دا محنت ته الله د دواړو جهانو توخو ګرځي او ستا بیبي او بابا تم ډیره مبارکي. مونږ د باندې فخر کوو او دا د الله لوی احسان دی او د الله ډېر لوی کرم دی. کني دا میوند ملان نه راواله نو تر د دې پورې چې کوم دی نو دغه د شمار شپږو خويندې مېندې لیکوالې وي، بیا خو نور د سړو میدانو. اوس شکر د ستاسو د قبله دا باغ سمسور دی او دا به الله نورم سمسور کوي. کني د میوند راواله د الف جان خټکې پورې او د سین بیبي پورې او د قانتا بیگم پورې او د زیتت بانو بیبي پورې دا د صدو مزل کې دا شپږو نمونه لکه ښکاري او بیا د دین راواله د شلمې صدې، بلکې زه به د شلمې صدې د نیمې نه ووایم چې بیا پکې خویندې میندې راپاسې دی والله د قلم خاوندانې کې. نو اول خو زما د اړخه د زړه د کومي تا ته ډېره مبارکي او تا ته ډېر زه به درته څه ووایم شاباسي خو سپک دی خو ډېره مبارکي. الله دې د عزتونو لوپټه ستا په سر لري او الله دې له نورم طاقت او وس دله درکړي. بس زما به یو قمقله مشوره وي، خیر دی د نورو نم پې تپوس بیا وکړه. لیکل لږ کوه خو ښه کوه، لکه څنګه چې دا کتاب وکړو. ډېر خلک وي بسیار لیکونکي وي، نو هغې کې بیا د هغه کتاب توله بدله شي یا د هغه تخلیقي کار چې کوم دی نو بیا یکرنګ شي. نو ضروري نه ده چې یو سړی د لایبرري ولیکي. اوس مقابل ته ګوره دومره کتاب لیکلی چې سړی په جیب کې ګرځولی شي، خو سوونه سده وشوې خو مقابل یادېږي. نو ټیک ده په بدنامه یادېږي خو په کتاب خو دی. نو الله دې ډېره عزتمند کا. بس صرف دا ده چې ډېر لیکله بیا انسان هم ستړي کیو، نو چې هغه پکې لیک وي لکه څنګه چې دا کتاب دی، نو انشاءالله العزیز که د فن او د شخصیت په میدان کې اقبال حسین افکار خو په خپله چې کوم دی نو یو ادبي جرنیل دی، خو کم از کم که په دې مضمون باندې د شخصیت او د فن او د کردار په لحاظ باندې نو غالبا دا د الله تعالی ډېر لوی کرم دی چې سارا خان بیبي و پکې یادېږي، ځکه چې د دغه میدان په سرخیلانو کې، ځکه چې د چا په فن، په چا شخصیت یا د چا په آثارو لیکلو
دا ډیر جوړه مطالعه او ډیر وسیع نظر غواړي. نو زما د علاقه چې کوم دی بیا مبارک شه، والله دې ډیر عزتمند کا، والله دې د عزتونو د لوپټا په سر باندې لرا او خوشاله آباد اوسئ، او الله دې سره زمونږه په دواړه جهان کې عافیت نصیب کا. د الله په امان.